الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شريف ويس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ډیرو قدرمندو محترمو مسلمانانو ورونو چونکه د دوی جمعې زنه ومه په یو سفر کې ومه او زموږ مخکني تقریرونه د سیرت المصطفى صلی الله علیه وسلم په باره کې وو تر هغه ځایه موږ واقعه رسولې وه چې صحابه و هجرت وکړي اول وار او بیا دویم وار و حبشې ته ولاړه د نجاشي و علاقې ته چې په خپله نجاشي هغه په دین د نصرانیت باندې و نو بیا قریشو یو پلان جوړ کړي چې دوه نفره یې واستوله و نجاشي ته چې دغه خلک چې دا کوم ستا و ملک ته درغلي دي دا باید برته راواپس شي و مکې مکرمې د دوی زړونه هغه نه و په خنک سوي کم ظلمونه چې پر مسلمانانو باندې کړي و په هغوی زړونه نه و خنک زړه یې نور دا غوښتي چې مسلمانان هغه نورم ظلم کې راولي
او دا عادت د ټولو کفارو دی. یو خدا دی چې کافر د وخت څخه د اسلامی نظام دشمن دی. کم ځای کې چې اسلامی نظام دی کافر دا غواړي چې هغه ځای تباه کړي او د مسلمانانو د قانون څخه بد راځي، ځکه د مسلمانانو په قانون کې ازادي نشته، هغه کې شراب او کباب او زنا او دا نشته. د دوی زړه دا غواړي چې موږ زنا او ته هم آزاد یو، شراب ته هم آزاد یو، کباب ته هم آزاد یو. هر ګناه چې کوو باید موږ مخنیوي څوک ونه کړي. او بل دا دی د مسلمانانو په وژلو باندې د کافر زړه نه خونه کیږي، زړه درد نه پر کوي. که ماشومان وژني، که سپینږیري وژني، په شهادت یې رسوي، که زنانې، دوی نورم په خوشحاله کیږي په دغه وژلو باندې. نو ځکه قریشو دا پلان او دا جرګه یې جوړه کړله چې نجاشي ته به خلک واستوو چې دغه مسلمانان ستا و ملک ته درغلي دي، دا برته را واپس کړه. کله چې د قریشو څخه 2 نفر ولاړله د نجاشي و دربار ته حاضر سوله، ډېرې تحایف، ډېرې هدایاوې، د هغه وخت تحفې دا د ځان سره سوغاتونه د اخیستې وه. نجاشي ته یې پیش کړله، د نجاشي وزیرانو ته یې پیش کړله، هغه کم پیرداران چې وو هغو ته یې پیش کړله، د دې دپاره چې دا زموږ خبره دوی ومني. نوم یې د تحفې و، اصل کې رشوت و چې خلک زموږ پر خوا باندې سي او مسلمانان بېله پوښتنې و موږ ته په لاس راکړي. ډېر مسلمانان و، تقریبا 2 یا 2 کسان مسلمانان و چې دا کړلي وه. په حبشه کې ځای هلته نیولی و. خیر خدا و چې د دوی مسلمانانو او د دې قریشو مقابله سره شروع سوله د نجاشي دربار کې، د نجاشي په حضور کې د قرآن آیاتونه ورته ولوستل سوله. آخر کې جعفر رضی الله عنه چې دا د حضرت علی رضی الله عنه مشر رور دی، هغه و نجاشي ته وایي دا روایت د حضرت عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه څخه دی. عروه ابن زبیر رضی الله عنه وایي جعفر رضی الله عنه موږ مشر کړی وو، د دې مسلمانانو د خبرو یا وکیل مو جوړ کړی وو چې د قریشو سره یا د نجاشي سره به ته خبرې کوې. جعفر رضی الله عنه هغه نجاشي ته وویله ورزه دغه قریشو څخه 3 پوښتنې لرم، 3 سواله ورسره لرم، دغه 3 سوالو جواب دی و ما ته راکړي. بیا موږ ورسره ځو مکې مکرمې ته ورسره ځو چې کوم ځای کې دوی غواړي هلته ورسره ځو. نجاشي ورته ویله چې سوال ورڅخه وکړه، اوله پوښتنه ورڅخه کوي. جعفر رضی الله عنه ورته وایي و د عمر ابن العاص ته وایي چې دا د قریشو له طرفه څخه استازي دي، دا ورغلي دي. و هغه ته وایي نجاشي وهم دی، نجاشي څخه دا پوښتنه کوي. نجاشي ته وایي وایي ته د عمر ابن العاص څخه پوښتنه وکړه چې دغه مسلمانان
دی حبشې ته راغلي دي دا د چا مریان و که دا آزاد خلک و که د چا مریان وي خو خامخا دا دی چې هغه به راتښتېدلي به وي نو بیا خو صحیح خبره ده موږ به ورسره ولاړ شو کم بادار چې زموږ دی هغو ته دې موږ تسلیم کړي او که موږ آزاد خلک آزادو خلکو باندې دوی خو کنټرول نه لري ته دا پوښتنه ورڅخه وکړه نجاشي پوښتنه ورڅخه کوي چې جعفر رضی الله عنه څه وایي دا خلک آزاد دي که مریان دي دورت الله بالاحرار دا آزاد خلک دي دا د چا مریان نه وه او دا عزتمن خلک وه بیا دویمه پوښتنه ورڅخه کوي وی آیا دغه مسلمانان چې دې وطن ته را مهاجر سوي دي دې هلته د چا نه حقه وینه توی کړی څوک یې وژلي وه که داسې وي چې څوک یې وژلي وي هلته نه حقه او د هغو د وینې پور پر دوی باندې وي قصاص پر باندې وي بیا خو صحیح خبره ده دا مسلمانان به ستا سره ولاړ شي مقتول و وارثانو ته بېرته ور تسلیم کې او که د چا وینه یې نه ده توی کړې د چا حق نه دی پر باندې قصاص نه دی پر باندې نو بیا تاسو ولې دا مسلمانان بیا یاست مکې مکرمې ته پوښتنه ورڅخه کوي نجاشي و عمر ابن العاص ته مخ راواړوي چې څه جواب لري هغه ورته وایي چې لا قطره من دم یو تاس کې وینه د چا نه دوتی کړي په ټوله مکه مکرمه کې د هیچ حق نه دی پر باندې درېیمه پوښتنه ورڅخه کوي ورته وایي چې موږ خو د چا پیسې خو به نه راوړي د چا مال او دولت خو به نه راوړي زر و زیور خو به د چا نه راوړي که داسې وي چې د چا مال و د چا دولت موږ په غلا باندې راوړی وي یا په زوره باندې راوړی وي یا په دوکه باندې راوړی وي تاسو دا حق لرئ چې موږ بوځئ او هغو خلکو ته مو تسلیم کړئ که مو د چا مال نه وي راوړی یا تاسو هیڅ حق نه لرئ عمر ابن العاص ورته وایي ولا قراط د هیچ چا یوه روپۍ هم پر دوی باندې نه ده باندې نو نجاشي ته یې مخ راواړوي چې نه د چا مریان یو او نه مو د چا وینه توی کړې نه مو د چا پیسې راوړي بیا دا خلک موږ ولې غواړي مکې مکرمې ته نجاشي پوښتنه ورڅخه کوي د عمر ابن العاص څخه وي تاسو په کومه وجه باندې په کوم دلیل باندې دوی بیا یاست مکې مکرمې ته عمر ابن العاص ورته وایي وایي موږ او دوی ټوله پر یوه دین باندې وو پر دین د بتانو باندې وو موږ ټوله بت پرسته وو دوی هم بتانو ته عبادت کاوی سجدې یې لګولې موږ هم بتانو ته عبادت کاوی لیکن خو دوی نوی دین شروع کړي اسلام یې ورته شروع نوی دین یې شروع کړي نوې طریقه یې شروع کړه د پلارو د نیکه د دینه واوښتل په دې وجه باندې زموږ خلکو دا فیصله وکړله چې دا خلک باید راوستل شي او په عام محضر کې و دوی ته سزا ورکول شي چې نور خلک د دې څه عبرت واخلي نجاشي و دې صحابه کرامو ته مخ راواړوي چې تاسو پر کوم دین باندې یاست تاسو کوم دین دی تاسو پر کومه طریقه باندې یاست جعفر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي اما الذي كنا عليه فدين شیطان وی موږ چې پخوا پر کوم دین باندې و ای نجاشي هغه دین د شیطان و موږ د شیطان پر لاره باندې و امر شیطان موږ پر امر د شیطان و موږ په خوله د شیطان باندې کوله
خبره مو د شیطان منله نکفر بالله موږ کفر کاوی په الله جل جلاله باندې موږ الله نه مانی ونعبد الحجاره موږ د ډبرو عبادت کاوی زموږ مخکې دا دین و موږ پر دغه دین باندې و دا زموږ دین و د بت عبادت وګوره د ډبرې عبادت وګوره او بیا دغه ډبرې کولی سي بد کولی سي دا چې هر څومره خوبصورت ته جوړ کې پیدا رسوي تاوان رسوي او نه ګټه ستنه تاوان چې هر څومره د دنیا خوبصورتي وي تیار کا لیکن خدا ګټه نسته بخشي ګټه په ذات کې د الله عبادت د الله کې او ورتوایه واما الذي نحن عليه فدين الله عز وجل مخکې داسې و چې هغه د شیطان پر لاره باندې و لیکن جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله رالی و مشته داسې دین راوړی چې مشته الله را وپېژندی الله وحدانیت یې راته وپېژندی نخبرک فدين الله عز وجل جعفر رضي الله عنه ورتوي خبر تركوما إن الله بعث إلينا رسولا الله جل جلاله مشتيو في غنبر وليرجي كما بعث إلى الذين من قبلنا داسي پیغمبر و داسي رسول و لك مخي قوموت الله جل جلاله لجريو مخی قومو تا لکه یهودو تا نصاراو تا داس مخکنی قومو تا عادیانو تا سمودیانو تا صالح علیہ السلام هود علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دا ورته شي ودا مخکې موږ پر هغه دین باندې وو لیکن الله جل جلاله داسې پیغمبر راولېږي لکه مخکني قوم وته فآتانا بالصدق والبر موږ ته رښتیا راوښوله او د نیکۍ لارې راته وښوله موږ ته یې دا لاره وښوله چې درواغ مه وایاست او نیکي راته وښوله چې دا د نیکۍ لاره ده پر دغه باندې روان سئ ونهانا عن عبادة الأوثان وموږ یې نهي کړلو د عبادت څخه د بتانو چې پام کوئ د بتانو عبادت ونه کړئ هېڅ کله د بت عبادت ونه کړئ فصدقناه وآمناه موږ د ده تصدیق وکړئ تصدیق مو وکړئ د ده خبره مو ومنله او ایمان مو پر راوړئ ایمان دا یو دی شی دی چې د انسان په زړه کې دننه به قرار لري د باندې ظاهرا نه معلومیږي یو ایمان دی یو اسلام دی ایمان ځان ته شی دی اسلام ځان ته شی دی په حقیقت کې دا دواړه برته سره یو ځای کیږي لیکن خو د ایمان او د اسلام فرق دا دی ایمان د زړه دی اسلام د ظاهری بدن دی یو ځای کې الله جل جلاله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تسلمون وای ورته تاسو اعتصام وکړئ د الله پر دین باندې تاسو لاسنیوي وکړئ ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو ممړ کېږئ مګر نه هغه وخت تاسو مړ شئ چې تاسو مسلمانان یاست ګوره ایمان نه دی ویل
ولا تموتن الا وانتم مؤمنون الله نه وای ولا تموتن الا وانتم مسلمون ای خلقو چې تاسو مړ کېږئ تاسو پر اسلام باندې مړ اسلام څه معنا ظاهر ټول بدن با د سره څخه تر نو کده الله پر عبادت باندې به مشغوله د الله د دین طریقې به په ځان کې راولي دې ته اسلام ویل کېږي ایمان خو د زړه کار دی ایمان باندې ستا څوک خبر دی او بیل الله ما چې وبلې څوک ستا په ایمان باندې نه خبرېږي د انسان په زړه باندې خو څوک نه دی خبر لیکن خو ظاهرا شریعت دا وایي وی تاسو دا کوي ظاهر ته ګورئ المنځ کوي نه کوي روزه نیسي نه نیسي زکات ور کوي نه ور کوي حج کوي نه کوي دا د اسلام احکام دي نور توای فصدقناه وآمنا به موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تصدیق وکړي او ایمان مراوي ایمان مراوي واتبعناه او موږ متابعت وکړي فما فعلنا ذلك عادنا قومنا وأرادوا قتل النبي الصادق وردنا في عبادة الأوثان متابعت وکړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ صرف دا کار کړی دی موږ چې کله و دین ته واوښتو اسلام ته واوښتو موږ ته دا د نیکۍ لارې راته وښولې د اسلام لارې راته وښولې فما فعلنا ذلك موږ هغه فعل نه کوو کوم چې مخکنیو قومو چې خپل نبي به واژي موږ هغه عمل نه کوو دوی دا غواړي دا قوم دا راسه غواړي چې تاسو خپل نبی نعوذ بالله ملک لیکن خدا موږ نس کوي او دوی دا غواړي چې موږ برته او عبادت ته د بتانو راوړي چې تاسو برته د ډبرو عبادت کوئ لیکن هغه موږ نس کوي اوس ځکه مخکې موږ به عقلانو عقل مو نه درلودي هوښیاري مو نه درلودله سر مو نه خلاصېدی لیکن خو اوس الله جل جلاله موږ ته دین راوښوي موږ ته اسلام راوښوي موږ ته طریقه راوښوله اوس موږ هغه لاره مختاره کوو کوم چې د الله لاره بیا ورته وایي ففرنا إليك بديننا ودمائنا ولو أقرنا قومنا لاستقررنا فذلك خبرنا ورتوای وي موږ راوتښتېدلو په خپل دین باندې د دین سره راوتښتېدلو و تا ته راغلو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته ویل چې تاسو لاړ شئ حبشې ته او دا زموږ هغه د دین خبر و چې وتاوس ته ووایه نجاشي چې کله دا بیان واورېد خوند یې ورکړ چې دا خو ډېر ښایسته بیان دی او دا خو هغه دین دی چې کوم عیسی علیه السلام موږ ته راوړی دی دی خو پر دین د نصرانیت باندې و بیا ورته وایي نجاشي ډېر متاثره کړي د جعفر رضی الله عنه تقریر ډېر متاثره کړي او مقابل طرف هغه ماته وخوړل بیا ورته وایي وی تاسو تر هغه وخته پورې دلې یاست چې ستاسو رضا وي تاسو ته به هېڅوک ضرر نه در ورسوي هېڅوک به تاسو ته تکلیف نه در ورسوي که قریش دي که غیر د قریشو هېڅوک به تاسو ته ضرر نه در ورسوي بیا نجاشي امر وکړي ولکمې تحفې یا کمی هدایا وچار شه دوی راوړي وي هغه برته په لاس ورکړي ځي منډه یې ول د وطن باس
زما په نظام کې عدالت دی. اسلام ګردومره عدالت لري. اسلامي دین هغه عدالتي نظام دی. په هر علاقه کې چې اسلامي التبع عدالت وي. که اسلام نه وو التبع عدالت نه وي موجوده. التبع خون خرابه وي. التبع شر و فساد وي. کوم ځای کې چې اسلام وي هغه ځای کې به امنیت وي. تبم خوندي اولاد به دیم خوندي وي. کور به دیم خوندي وي. مال به دیم محفوظ وي. تجارت به دیم محفوظ وي. هیڅوک بستا و مال ستا و اولاد ستا و کور ستا و عزت ته په بد سترګه باندې نشي کتلی. دا اوس تللی وم افغانستان ته. مخکې هم لاړم. مخکې مې ډېر نه وګرځېدم. د دې وره ډېر وګرځېدم. تقریبا داسې څو ولایات مو وغوښتل. هلمند، کندهار، جلال آباد، کابل، لوګر، نورستان، کونړ اگر د علاقې مو وغوښتلې. الحمدلله ثم الحمدلله الله دې دلته هم داسې اسلامي نظام راولي لکه څنګه چې په افغانستان کې اسلامي نظام دی. قسم په الله کا چې د زرو بار دې په شا وي چې په ټول افغانستان کې یو په بد سترګه باندې وتا ته په ټول افغانستان کې اسنه چې یو ځای به وي یو ځای نه په ټول افغانستان کې داسې اسلامي نظام، داسې عدالتي نظام، د شپې ګرځېدلې د ورځې ګرځېدلې، امنیت دومره قدر و د هیڅ چا سوا د الله بل د هیڅ چا څه دیدار نو وام دي نو. دلته خو ما ورته د کوره نه سو وتلی وتلی د مال حفاظت په خپله کوو بیریږو، د اولاد حفاظت په خپله کوو بیریږو، د کور حفاظت په خپله کوو بیریږو. په خدای دکانونه به خلاص ولاړو قسم په الله که چا لاس هم وړلی شو. صاحب هم دکان والا به دکاندار به هغه به مسجد ته کړلی و لمونځ به یې کاوی لیکن دکان به ولاړ ته دا دکان دغسې 15 منټه داسې خلاص پرېږده چې راځي ستا دخل به څنګه پر کومه خوا باندې وي جیبونه به جنډکي. بیا نو دا زموږ کوم ګورئ دا قانوني خبره ده، دا د الله قانون ګوره دا وایي که څوک قرآن غواړي د اسلامي نظام دعوهداره به وي. دا نه ده چې زه خپل د ځان دپاره د قرآن قانون غواړم ستا دپاره بیا د بل چا قانون غواړم. نه دا نس کېدلی امکان نه لري. که عدالت غواړي اسلامي نظام به وي بغیر اسلامي نظامه بغیر قرآني نظامه په د دنیا په یو کنج کې عدالتي نظام نشي راکړلی. د دنیا ګوره د دنیا څومره پرمختللي هیوادونه دي که نه، امریکا دی، یورپ دی، چین دی، روس دی، پلانی دی او پلانی دی، دا دومره لوی لوی هیوادونه دي که نه. ټکنالوژي در اسمان وختله په ډېره لویه ټکنالوژي باندې دوی بار دي. هغه د دنیا پرچم د دنیا سیاستمداران دوی دي، د دنیا لوی سیاستمداران چې ځانو ته دوی وایي هغه دوی دي. حالانکې ورسه په ملکو کې پوښتنه وکړه ملکونه یې د چا ملک 85% فساد لري، 15% عدالت پکښې کې وي، 15% هغه فساد وي. په چا کې وګوره 50% شرابخوره وي، 50% معنا نیم ملک شرابخوره وي، نیم ملک غیر شرابخوره وي. د چا له وګوره 80% زناکاره وي، د چا له وګوره 80% 80% قاتلین وي،
لیکن الحمدلله قربان تر اسلامی نظام چې نه به شراب پکښې کې وي، نه به زنا پکښې کې وي، نه به قتل او غارت پکښې کې وي، یو شی به پر دنیا باندې. نجاشي به دې پوهېدی چې اسلامي نظام دی، عدالتي نظام دی. دا خو هغه قانون دی چې تورات کې عیسی علیه السلام موږ ته توصیه کړې وه. دا خو هغه قانون دی. اذ قال عیسی ابن مریم یا بني اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. ورتوای اے بني اسرائیل واوري ټول بني اسرائیل ورتوای وای زه عیسی پیغمبر یم دا الله جل جلاله له طرف راغلی یم. کوم تورات چې مخکې د ما نازل شوی و دغه تصدیق کوم، تکذیب یې نه کوم. چې هغه آسماني کتاب و د الله پر ستر پیغمبر موسی علیه السلام باندې نازل شوی و. او یو بل خوشخبري هم وی در کوم، وی هغه دا دی چې زما بعد به یو پیغمبر دنیا ته راځي، نوم به احمد صلی الله علیه وسلم، نوم به احمد وی. یاتی من بعد اسمه احمد. عیسی علیه السلام و دې قوم ته دا دعوت ورکوي. موږ دا دعوت ورکوو چې قرآن اسلامي قانون دی. خلکو پر دې لاس ونیسئ که د دنیا آبادېدل غواړي، د ځان آبادېدل غواړي، د قوم آبادېدل غواړي، د ملک آبادېدل غواړي، د غلو لاس پرېږدي، د خونخوارو لاس پرېږدي، د کفارو مرسته پرېږدي. چا چې هم د کافر سره لاس یو کړی دی، تاسې په تاریخ کې وګورئ درننه پرې هغه کامیابه شوی دی. هغه د ناکامۍ و هغه لویې کډې ته ورچولی دي. لیکن خو موږ په دې باندې پوهېږو نه، موږ په دې سر نه خلاصو. موږ چې د کافر په دوستي کې کامیابي ده، لیکن د کافر په دوستي کې لویه ناکامي ده. د مسلمان په دوستي کې کامیابي ده. کافر څه د څه غواړي؟ کافر د اول دا شرط در باندې ایږدي: رشوت عام، زنا عام، شراب عام، لواطت عام، فحشي عامه. کافر اول دا د څه غواړي؟ اول ستا د زنانې څخه عزت استکوي، ستا د سترګو اوبه باسي، تاو ښځه بې عزته مخته کوي، دنیا ته دې لڅ راباسي. د کافر نظام دا دی، د کافر قانون دا دی. او بیا ډیر کوشش یې پر دې دی چې مسلمان چې هغه پر دین باندې قایم نشي. د لیوه د شرم شو د رمې کیسه ده. لیوه و دغه ته ویله وه د رمې والا ولته څه کوي چې دلته په دې خپل کوم ځای چې دا دوی دا پسونه پکښې کور یا سرای یا کوم ځای چې دلته سړک کوي درځئ دی غرونه دي، دی شینګیاوې دي، دی خوندورې کیسې دي، ښه ګلان دي، ښه ګلان به وخوري، د ګلانو څخه به منظرې به وکړي، میلې به وکړي. دا یې کتاب کې یو کیسه راخیسته، تاسو به هم شاید اورېدلې یا به اورېدلې. نو هغه احتجاج په طور باندې چوپان ته وویل چې ته موږ ته ازادي نه راکوې، ګرده ورځ د لرګی په لاس دی، ټکه 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 هلته راپسې وځغله، هلته راپسې وځغله چې دا میږ د رمې څه ونوځي، میږ د رمې څه ونوځي. امردار خواره هم ورسره یي، هغه سپیان هم ورسره یي، دا د رمې هغه هم شاوخوا په راګرځي، د لیویانو څخه راګرځوي. وایي دا دې هم دوه درې در سره یي، ستا سره هم له کړه و رګۍ د سره یي چې اولته یو لیوه پیدا شي، شرمش پیدا شي، ستا د دې ځګې څخه پر نارې وي، بیا سپیان پسې ځغلي. ازاد مو که موږ ازاد یې که دا میږ ورته ویله، رمې ورته ویله، ول موږ ازادي غواړو. چوپان ورته ویله ول دا لیوه دی، دا دې په خوږه ژبه خطابه شي، دا به یوه یوه دانه و کډې ته وراچي، یوه یوه دانه به بیا سره څیري خوري به
ولیا غموش ته قسمونه اخیستي دی وعده را کړی دي پر قران لاس را سره کښلم په مسجد کې را سره ولاړو نفلونه یې وکړل او داسې تازه کې پر قران لاس را سره کښې شو چې په خدای کې لاس لا درو چوپان ډېر خړې پړې ورته وکړلې ول سبب مخړه وعظ نیولې نارې به مو یې بیا به مو د حفاظت څوک نه وي ویا موږ ازادي غواړو چوپان ورته ویل دا یتي د ازادي زی الله عمر دلته شرمش ډېر خوشاله سو ور شرمش څه غواړي ول دربه پلانې چش غواړي خړه دوړه و دربه غواړي کڅ بلا د خدای د به داخل کوي یو متل جوړ کړیو د په دا وخت کې د ش عمله پر کولای شي نو چې دا یو بوت لري ول راځي د شینډیاوي دي غرونه دي کیسه ده یوه شریعه د کړه دغه کار وکړي بلې شریعه د کړه دغه کار وکړي اخر چې د رمې سر خلاصوي هغه پر نیمه باندې ولاړ و ناری کړل غاری چې غاری کړ چې د خدای ورته خو ګرځي اخلاص کړلو چې پانشه د خیر پر غونډي ورته کښنستي ولا کمی دروالې وس د دنیا کافر دا غواړي زموږ هغه فتمنی عزتمنی زموږ هغه فتمن خلک عزتمن خلک چې داسې به عزت کی و دنیا ته راو شوی دنیا د ګلزار ده اب بشری حقوق دی اب بشری مرسته د پلانې دي تاسو شې په کورو کې کښینه ول راوي باسي د باندې د دنیا او کاروبار ته راو باسي چې د دنیا سره تعلق پیدا کی شزه بستاوي شلاندې والام بنور لري مشام به تم ستړي کور ته راځي دا به در تعالی ستړي ولې خو نو چې ته د خپل دفتر سمبالېدل کې دا د شلو نفرو سمبالېدل کې په ګنټو باندې مزدورونه په جاز کې کوي 400 نفر په دې جاز کې وي او په کم پیشین کې پر دا ځای باندې کپڑے دا خالان دلڅه وجه پر دغه ځای پر کپڑے لاسونه ټوله لڅ پر سر باندې دوپټه نستا دا بشری حقوق والا دي او موږ په دې باندې فخر کوو سړیم په دې فخر کې ولا یاره زمالور ازما خور دا په پلانی کمپنی جاز په پلانی جاز کې پیلوټ ده یا خدمت کوي د دې سپاریانو هغه نو سپاریان ناشتي څوک په دلور په نظر باندې ورته ګوري څوک په د خور په نظر څوک په بیا د زنا په نظر باندې ورته ګوري یو سړی چې ډېر وږي وي کنه ازل خوږی نه وي ازل خوږی چې ورته وایي یو سړی چې ډېر زل خوږی وي او تورجو غوښه ورته کښېږده او بیا ورته وایي چې میخ خوره امکان لري چې ورجو غوښه ورته پرتی او د هفتو د میاشتو زل خوږی وي یا میاشت په جیل کې وي او د جیل یې راوباسي او بیا د نو یو ښه کباب هم ورته برابر کړی ورته څکې ولا کوي چې وخوري بیا نه امکان لري دا هیڅ امکان نه لري موږ کبابونه ورته کښېږدو لڅې کو ورته تر دغه ځایه پورې لستوني جنس ته کو دوپټه جنس ته کو بیا په کومه جامه کې راوباسو هغه ښځه او زلخوږي ته وایي چې مو ورته ګوره سترګې کښته واچوه هغه وایي خو تا راایستلې ده دغه دپاره ده سرخي دې ور وهلې دي سپېده دې ور وهلې ده سر دې څنګه ور جوړ کړی دي شونډان دې ور سره کړي دي خو تا راایستلې ده دغه دپاره چې زه م ورته وګورم ته م ورته وګورې یا ته به سترګې کښته اچې ته به نه ورته ګورې دا د دنیا قانون دا اوس امکان لري سره بازار کې دا راوځي په هغه پیشن کې راوځي چې هغه د واده په شپه باندې دا میړه ته ځان جوړوي او دا د باندې و بازار ته راوځي او ملا صاحب ته وایي ملا صاحب تو خو نو مولوي صاحب یې در اوسه په مسجد کې ناست وي په محراب باندې ناست وي یاره خو په مځکه به ننوځې مه ورته ګوره نو مولوي صاحب خرکې څه وکړي نو مولوي صاحب خو وایي چې د دغه دپاره راوتلې ده دا شامیلاته د مولانا بجلیګر صاحب پر شم باندې دا شامیلاته خو راوتلې د دغه دپاره ده چې د دوو خلکو د څلورو د پنځو د لسو نظر پر ما باندې ولګېږي او دا راته وګوري پلانې وایي یاره ښه ځواني ده پلانې وایي چې یاره ښه ځواني ده دا چې کور ته ولاړ شي د خپلو همزولو سره چې کښېني بیا وایي یاره
ولا په پلانې ګلې کې روان دي ځوانانو راپسې کتله او بیا نو ماشاءالله زموږ د زمانې ځوانان الله دې هدایت ورته وکړي زموږ سره کله پیکې پر یوه خوا ورته واړي کله پیکې پر بله خوا ورته واړي کله ژره چپه ورته خري کله رسته ورته خري کله سپېده ورته کړي نارینه و شاباس دې سیاره د عوامو ځوانانو دا دی موږ هم وایو چې موږ په اسلامي نظام باندې دا خلک چې موږ وایو چې موږ اسلامي نظام چا لپاره غواړو د اسلامي نظام څوک په دې باندې خوشحاله دي د خولې دعوا خو نه ده معتبره د خولې دعوا خو هېڅ اعتبار نه لري یا به د زور مسلماني وي یا به د الله بیره وي زموږ خو اوس د ډانګ مسلماني ده د زور مسلماني ده د الله بیره زموږ د زړه څه وتلې که د الله بیره وایي که د الله بیره وایي قسم په الله که یا سپین ږیرې یا تور ږیرې په ټوله علاقه کې یوه ګناه هم کړې وایي کړې به وایي حاجي صاحب نه به وایي کړې که نه خو دا وجه څه شته زموږ د الله څخه ډېره بیره نشته ایسې په خوله باندې دعوه د دې لرو چې یاره به زه د الله څخه بیرېږم الله دې مو معاف کړي استغفر الله الله دې بخښه راته وکړي الله په دې بانو نه خطا وایي الله ستا په زړه باندې خبر دی الله په هر څه باندې علم لري اسلامي نظام موږ د چا دپاره غواړو چې ته نه وغواړې زه نه وغواړم ته مسلمان یې زه مسلمان نه نه وغواړې یا نه وغواړې دا اسلامي نظام به راځي پر چا باندې اسلامي نظام به وي د چا دپاره اسلامي نظام خو د مسلمانانو د بچیانو دپاره دی د کافر دپاره خو نه دی اسلامي نظام قرآن خو راغلی الله د دې مسلمانانو دپاره د هدایت یو ذریعه راستولې ده لیکن نن مسلمانان تر دغه ځایه په ګناهو کې ډوب دي غرق دي په ګناهو کې تباه او برباد او خبرو ته چې کښېنو یاره زه دونه مسلمان یم زه دومره مسلمان یم ما دومره پلانې کار مې داسې کړی پلانې کار مې داسې عزیزانو د ځانو سره که ښه کول غواړي د جهنم ډېره سخته ګرمي ده قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون وليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون پروردگار عالم جل جلاله څه فرمایي اے خلکو د جهنم ډېره سخته ګرمي ده دا اوس ګوره دا جولای میاشته که نه ټوله دنیا په غوغا ده چې یاره ګرمي ده او ګرمي ده او ګرمي ده که نه دا هر سړي نارینه دا اوس دا بجلي ولاړه ده یو ګړی جنریټر ودرېدی د دې خلکو څه حالات او ښه که د جهنم و ګرمۍ ته مو الله ور واستوي بیا به ما او تاسو کوو الله دې فنا راکړي ها د جهنم ګرمي خو یو په زره در دې ګرمه ده یو په زره باندې تر دې ډېره سخته ګرمي ده که الله مویس ما نور هېڅ بله هېڅ سزا الله نه کړه خالد جهنم په دروازه کې مو دا ګرمۍ ته کښېنوي لکه دا و چې دا خولې را باندې بهېدلې په مسجد کې ناست چې جنریټر او پنکه نشته او دغسې ورته کښېني یو دی د جهنم و دی ورته او دا خولې در باندې بهېږي مسلمانه بیا به زما او ستا څه حالات وي بیا به ما او تا کوو څه پروردگار عالم جل جلاله څه فرمایي النار اشد حرا لو كانوا يفقهون اے خلقو د جهنم اور ډیر سخت دی که تاسو پوسې په دې باندې که تاسو پوسې که تاسو لو كانوا يفقهون کاش چې دا خلق پوهېدلی نو بیا به د دنیا خواهشات هغه په ذهن کې نه راکړلی فلیضحکوا قلیلا وليبکوا کثیرا اے خلقو دنیا کې لږ وخاندي ډیر وژاړي که مو ډیر وخندله ورځ د قیامت به مو الله ډیر وژړوي ورځ د قیامت به بیا الله تاسو ډیر وژړوي دنیا کې ډیر خنداوي مه کوه غم د آخرت د ځانه سره کوه غم د دین د ځانه سره کوه د بچانو غم د ځانه سره کوه چې د جهنم یې څنګه بچاو کما کور څنګه بچاو کما اهل څنګه بچاو کما د مرګ نه معلومه څه ده لیکن خو ما او تا په دې غفلت کې بیده یو په خدای کې راویښ شو یو کار پاته دی چې هغه موږ کړی نه دی چې د لرګي زور دی ډنګۍ ورته واړه
نور خو په نصیحت باندې د هر ملا زړه شین شو. د دنیا یوه خبره نه ده پرېښې علماو قسمه قسم خبرې ورته وکړي، پر هر باب باندې خبرې ورته کړي، پر هر ګناه ورته غږېدلي دي. د غیبت جلا ورته وي، د بهتان جلا ورته وي، د تهمت جلا ورته وي، د سود جلا ورته وي، د شرابو، د زناو، د لواطتو، د درواغو، د دوکیو، د رشوتو، پر هر باب باندې علما غږېدلي دي. لیکن قسم په الله لکه غوړ لوښي چې یخې اوبه پر تویوې زموږ نظرونه دومره سخت سوي دي. هېڅ تاثیر په والله که پر موږ باندې سته. او بیا به نارې کړو چې دا یا خدایه ستا د عذابو مو وساته. الله وایي زما عذابو ته نو اوس ځان ټینګوه، زما عذابو ته ځان ټینګوه. رنګارنګ عذابونه به خدای را باندې راولي، قسمه قسم فتنې به الله راولي. الله دې مو د الله د عذابو وساتي، الله دې مو د دنیا او د آخرت د تکالیفو څخه وساتي. الله دې زموږ تاسې په وطنو، په ټول په کورو کې، په زړو کې اسلامي نظام راولي. الله دې مو پر اسلامي نظام باندې ژوند راکړي. الله دې مو پر دې باندې مرګ هم ورسره راکړي. په هر ځای کې چې په هر علاقه کې چې الله دې مو بس دا د اسلام نظام، د قرآن نظام، دا دې مو په زړو کې الله محبوب وګرځوي. د دنیا 5 ورځې ژوند دی، په دې به اعتبار نه کوو. خلک ځي روان دي، مرګونه را روان دي، نه مشر غواړي نه کشر. دا به ځي د مابین څخه ټوله اشناش، دا به ټوله وژل کېږي. معلومه نه ده چې ستا به څو کاله عمر پاته وي، زما به څو پاته وي، دا هغله به څو پاته وي. پر ځوانۍ به مړ سمه، پر سپینږیرتوب به یې څنګه به وي. دین ته ادامه ورکړي، خپل دین ته ادامه ورکړي، دین د لاسه ونه باسي. توصیه د دین کوه، بچانم په دین باندې برابره وه، توصیه ورته کوه، کور کې توصیه ورته بار بار ورته کوه، یو وار نه بار بار. ځکه زموږ دین د توصیې دی. علما بار بار نصیحتونه کوي که نه کوي؟ کنې خو یو نصیحت د ټولو دپاره کفایت کوئ که نه کوئ؟ او د ټول عمر دپاره یې کفایت کوي چې اورېدلی دی وایي بس تا د ټول عمر دپاره نصیحت. لیکن خدا دې چې موږ پوهېږو، زموږ لمنې سرې دي، موږ په غلبیل کې اوبه راغلو چې د باندې ووځو بیا یو شی دي ملغللي مشوک خاورې ایرې د ځانه سره واخلو. در کوره چې ځو ایرې مو پر سر باندې وي. دلته عالم ته چې ته کښېنې ملغلرې په لاس باندې در کوي، لال و جواهر په لاس باندې در کړي. تا ته هغه خبرې قیمتي خبرې وکړي چې هغه یا د قرآن دي یا د حدیث، هغه خبرې و تا ته وکړي. لیکن خو ستا لمن دی سرې ده چې ته په دې خوشحاله نه یې، ته په دې باندې خوشحاله نه یې. ته را ولاړ سې ایرې دا ملغلرې پر ایرو باندې ورکړي. الله دې مو دنیا او آخرت را سم کړي. دا دغه راته وویله د ګل استاذ، ته یو مولوي صاحب دی، انډیوال دی، دواړه پښتورګي یې کار پرېښی دی. الله دې شفای کامله عاجله ورکړي. منځه بعده به خصوصي دعا ورته وکړو په جمواري باندې. او کوم چې دا نصیب الله دوی حافظ صاحب دی، دا کومه میره وفات شوې یا دا کوم ځوان ناست په دې مورکۍ چې وفات شوی وه، الله دې مغفرت ورته وکړي. منځه بعده به خصوصي دعا ورته کوو. نور ملګري دي هغو هم دعا غوښتې ده. په کور کې زنانه نه جوړې لري، هغو دپاره به خصوصي دعا یې ورته وکړو. د لمانځه بعده به انشاءالله و آخر دعوانا